اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. باب سجود السهو. باب ثابت دی په بیان کې سجود السهو د سجده سهو. سجود سجده سهو د خطا. دا سجده سهو چې پر سړی باندې لازمیږي، دا هغه وخت لازمیږي چې د یو سړی څخه په لمانځه کې واجب پاتې شي. واجب په لمانځه کې پاتې شي، بس پر د سجده سهو واجب ده. او یا فرض کار د سو وزندېږي، ګوره یا فرض وزندېږي یا واجب پاتې شي، په دغه دوه کارو باندې سجده سهو واجبېږي. او که فرض کار د یو چا څخه په لمانځه کې پاتې شي، دا په سجده سهو باندې د لمونځ نه برابرېږي. دا فرض کار چې پاتې شي بیرته به لمونځ د سره راګرځي. او که واجب پاتې سولو، لکه اوله ناسته د اولې ناستې څخه امام ولاړ شو، اوله ناسته یې ګر سره نه وکړل، چې نه وکړل بس په اخر کې به سجده سهو کې بس صحیح سو. سجود سجده السهو د خطا واجب ده په زیادتی په زیاتوب کې او نقصان په کمبود کې. ګوره یو شی په لمانځه کې زیات سو یا یو شی په لمانځه کې کم سو. په لمانځه کې کم دا سول چې واجب در صفات سو، یا د درې سجدي وکړي وس یو سجده دي زیاته کړ، نو سجده خو په لمانځه کې فرض ده، خو دوه سجدي فرض دي، نو تا درې سجدي وکړي، نو چې زیات سو په اخر کې به بیا څه شي وکړي، سجده سهو وکړي. بعد ورسته سلامي د سلام سره يسجد سجده بکی سجدتين دوه سجده، ثم ورسته يتشهد وتحيات بوای ويسلم السلام بګرځي. والسهو سهو چې ده يلزم لازمي اذا هغه وخت زاد چې زیات سي په صلات په المانځ کې فعلا یو کار من جنس هذا المانځ د جنس سره. ګوره سجده سهو هغه وخت راځي چې د یو کار د المانځ د جنس څخه زیات سي، لیس نوی من هذا دیسه د دغه ځاسه نوی د غی جن زیات سي. ګوره خپل سجدي دوه دانې دي د درې وکړي، ګوره یو سجده کې زیات اسول، نو چې د دغه ځای خو نه د درېمه سجده خو نه دلته نه کیږي. او ترک یا پریږدي فعلا یو کار مسنونا سنت. مسنون څخه مراد واجب دی، چې کوم واجب کار د صفات اصول په لمانځه کې بس بیا به د چش کې سجده سهو وکړي. او ترک یا پریږدي قرات ویل فاتحه الكتاب د الحمدلله الحمدلله په لمانځه کې چا نه ویل، نو بس د سجده سهو وکړي په اخر کې. او القنوت یا علامین په وتر کې نه ویل، بس سجده سهو به وکړي. او التشهد یا تحیات نه ویل، د اخرات آیات نه ویل، دغه کې نستی. او تکبیرات العیدین یا د اختر تکبیرونه نه ویل، د لاسونه چې پورته کوي دغه تکبیرونه نه ویل، بس سجده سهو به. او جهر الامام یا په زور وایي قرات امام په ما فغزه کې خافت او پټ ویل کیږي. وز د ماپښین یا د مازګر په لمانځه کې قرات پټ ویل کیږي، امام په زور وایي بس سجده سهو به. او خافت یا پټ وایي په ما فغزه کې یجهرو چې په زور ویل کیږي. ګور د ماښام او د ماخستان او د سار په لمانځه کې قرات په زور ویل کیږي، د پټ وایي بس سجده سهو به. وسهو الامام سهو د امام چې د خطا وتل د امام چې دی دا یوجب واجبی علی المتم پر مقتدی باندې. که پر امام باندې سجده سهو واوښته، پر دا مقتدیانو باندې سجده سهو واجب ده. ولی که امام سجده سهو کول پر ټول واجب ده. فإن لم يسجد که سجده نه وکړي امام هم لا لم يسجد سجده دې نه کوي المتم مقتدی. که امام سجده نه وکړه مقتدی دې هم سجده نه کوي. و ان سا که خطا سو المتم مقتدی لم يلزم نه لازمي الامام پر ملا باندې. که مقتدی خطا سو پر امام باندې سجده سهو نه لازمي ولا نه لازمیږي المتم پر متم باندې، یعنی پر مقتدی باندې سجده تو سجده سهو پر متم یعنی پر مقتدی باندې نه لازمیږي. کچیر پر امام نه لازم پر مقتدی باندې نه لازم. ومن هغه څوک سهه که خطا عن القاده الاولى د اول ناس وسې سړی دی په اول ناس کې خطا ولاړ سو، ثم ورسته تذكر اور پیات وهو دی الى حالي وحالته قعود د ناس دی اقرب نږدې عاد راودي ګرځي فقاد کشیدنی وتشهد وتحيات دی وای. ګوره کدی ولاړ سوی نه وپره د ناس خواته نږدې برته دی کشینی بس تحیات دی وای. ګوره د اول ناس ده. وان كان كثير الى حالي وحالته قيامي د ولاړ اقرب نږدې لم يعد ندرا ګرځي. ګوره که بیا د ولاړ خواته نږدې د ولاړ سد نو بیرته ناس لنه راځي چې بیرته کښین وای اول ناس ما صفات سو بس ندرا ګرځي ودی درېږي. وسجد للسهو بیا په اخر کې سجده سهو وکي. وان سهى كثير خطا عن القاده الاخيره د اخر ناس یو سړی د اخر ناس ولاړ اخر ناس یې رسول ولاړ سو فقام ودردي الى خامسه پنځم رکعت ته ودردي رجع رجوع دی وکي الى القاده ونجته ما لم يسجد درڅو پر سجده نه کړ. ګوره دی ولاړ دی په ولاړ کې ور پیات او زما خو اخري ناسته ول زه پنځم رکعت را ولاړ سو بیرته دی کښین. والله لغو دی کې خامسه پنځم رکعت پریږ دی هغه دی نه کوي. ويسجد سجده دی وکي لسهو د پاره د خطا اخر دی سجده سهو بارا وکي. ول په لمانځه کې دا کار جن زیات یا فرض جن وزندل په دی باندې. ويسجد سجده دی وکي لسهو د پاره د خطا. وان قید کې مقید کې خامسه پنځم رکعت بسجدتی په سجده سره پنځم رکعت یې وکي سجده لا وکړه پنځم رکعت بار ور پیات او ما خدا پنځم رکعت بتل باطل سو فرض او فرض د فرض ختم سو. وتحول وګرځي د صلات والمنذ د نفل وکانه دی علی پر د باندې انده یزم چې ملګری کې الیه ودیته بل رکعتن رکعت سادسه شپږم یعنی شپږم رکعت لا ور سره ملګری کې 12 بچی سل منذ به ټوله نفل وګرځي خود د منذ د میانه ولاړ. ولی اخر ناس چې د فرض
فرض ده د اخري ناسته نه وکړه چې اخري ناسته نه وکړه نو ټول منځ نفل وګرځېد یا خالد شپږم رکعت سره ملګری کې و ان قعد که کښېنستی فی رابعه په څلورم رکعت کې قدر تشهد که پر څلورم رکعت باندې په اندازه د اتحیات کښېنستلی و ثم قام بیا ولاړ سو ولم یسلم سلام یې نه وګرځوي بزونیا په ګمان د القاعده الاولى اوله ناسته ده سلام یې نه وګرځوي د خو سلام ګرځوي خو د سلام ګرځولو ټیم و د چې دا اوله ناسته ده بس ولاړ سو عاد راودر ګرځي الى القعود وناسته بیرته دی راوګرځي ما لم یسجد در څو پر چې سجده نه کړي په خامسه په پنځم رکعت کې دا بیان مخکې درته تیر سو و یسلم سلام دی وګرځي وای چې د سجده دی وکي لصاحب د پاره د خطا و ان قید کم قید کې خامسه پنځم رکعت به سجده په سجده سره د پنځم رکعت سجده کوي وک زم الیها والملګری کې دیته رکعتن اخرى یعنی بل رکعت شپږم رکعت وقت په تحقیق سره تمت پرس صلات المنز ده منځ هم پرسو ورکعتان دوه رکعت له ده نافل هم سول ګوره کچیر د پر څلورم رکعت یعنی پر اخره ناس ته باندې د کښینه د اخره ناس ته وکل بیا ولاړ سول پنځم رکعت د فکر چې دا اوله ناس پنځم رکعت چې ولاړ سو پنځم رکعت سجده هم وکل چې سجده وکل ور پیاڅ چې او دا خو ما ناس ته هغه پراول منځ مې پراو د پنځم رکعت بس یو رکعت بل ملګری کې سلام په وګرځي بس منځ هم پراسلو او دوه رکعت اعلان په وګرځیدل ومن هغه شک که شکمن سو په صلات په منځ کې فلم يدري خبر نو ثلاثه صلاه درې رکعت المنځ کړی دي ام اربعن کڅلور بس شکمن سو ته ما درې رکعت او کې کدا څلور رکعت په دې کې شکمن سو وكان او ذلك دغه اول ما عرض چې عرض سوي دي دته له دته الاستئناف صلات اول خبردار چې بل منځ راګرځي وان كان کچیر و الشك شکمن و يعرض له عرض کې دته كثير ډیر چې پر کوم خوا دي تو درې رکعات هم کړی دي کڅلور کوم خوا ډیر دي کم ګمان زیات دي بنا بنا دی کې علا غالب الظني چې د کوم خوا ته ګمان ډیر هغه کار دی کې د درو رکعات ګمان ډیر چې درې مکر دي څلورم پاتې دي بس څلورم دی ور سره ملګری کې پردي او کې د څلور رکعات چې څلورم رکعت مې دي بس بیا څلور سو بیا پرسو وان كان كثير له دته ځولن ګمان فإن لم يكن كنو له دته ځولن ګمان بنا بنادي وکي على اليقين پر یقین باندې یقین کم یو دی ګمان نه خو یقین کم دی درې دی کڅلور دی بس پر یقین باندې دی بنا وکي باب الصلاه المريض صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين